د هیواد حماسي شاعر لیکوال هنرمند عبدالله مقری د مولوي عبدالوهاب زوی د 1422 هجري لمریز کال د غوایي ثور د میاشتې پر 28مه د غزني ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې په یوه دینداره کورنۍ کې دې دنیا ته سترګې وغړولې. لومړی زده کړې یې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند مدرسه کې ترسره، وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ولایت ته ولاړ او د منځنیو زده کړو تر بشپړېدو وروسته په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. ارواښاد عبدالله مقری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره لرله د رسمي دندې ترڅنګ حماسي شعرونه هم لیکل، د دې لپاره چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالي، د خلکو او هیواد درد بیان شوی وو، نو د وخت د سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نشو، سو د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي او ارواښاد یې دې ته اړ کړ څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د ښې اغیزې په پار په خپل اواز ووایي، چې لومړی ځل یې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپل لیکل شوو شعرونو ثبت پیل کړ او تر دې دمه یې څه باندې 140 غږیز او ویډیویي سندرو څخه زیاتې ثبت کړې او د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون څخه خپرې شوې، چې له دغو حماسي سندرو څخه یوه هغه چې د افغانانو پر ژبه هر وخت ده دا د ازادۍ خاوره سندره ده. په هیواد کې د 80مې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په شان ارواښاد عبدالله مقری هم کډوالۍ ته مجبور کړ، چې لومړی کوزې پښتونخوا او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا 120 کیسټونه ثبت کړل چې د خپلې هیوادنۍ مینې تنده یې ورباندې ماتوله. عبدالله مقری د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالي، د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شیبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې او هغه یې د خپل دردمن زړه د دردونو کمولو او د ملت د راویښولو او یووالي یوه وسیله بیان کړې وه. د دې ترڅنګ نوموړی په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چغې زمزمه کړې چې کولی شي د هغوی لپاره یو لوری وټاکي. په پښتنو کې که هر څومره ډیر سندرغاړي پیدا سول، خو بیا هم عبدالله مقری خپل مقام پر خپل ځای وساته، هم هغه رقم د خلکو په زړو کې مقبوله تر اخري سلګۍ پورې پاته سو، لکه څنګه چې د اولې ورځې څخه وو. که څه هم دومره ډیر سندرغاړي دي لکه زه چې د یو څو نومونه اخلم، تاسو یې اورېدلی سئ، لکه کرن خان او شفیع ایثار، نوشیروان، شاه فاروق، نازیه اقبال، سلام لوګری، ماجبین قزلباش، گلنار بیگم، کشور سلطان، معشوق سلطان، زرین او فرزانه، نغمه، گلزار عالم، خیال محمد، شاولی، سردار علی ټکر، رحیم شاه او داسې یو شمیر نور سندرغاړي. که زه د ټولو نومونه واخلم نو دا ویډیو ډېر راڅخه اوږدېږي. په دې دومره ډېرو سندرغاړو کې خو بیا هم عبدالله مقری د خلکو په زړونو کې دغه ژوندی پاتې سو او انشاءالله چې څومره هم پښتانه ژوندي وي، تر څه وخته هم پښتانه ژوندي وي او دا نړۍ وي، عبدالله مقری به د پښتنو په زړو کې هم هغسې ژوندی وي. مرحوم عبدالله مقری د هیوادنۍ مینې له وجې په 2001 زیږدیز کال کې بیرته هیواد ته راستون شو، ځکه هغه افغانستان لیلا او ځان یې د هغه مجنون باله. له ارواښاد عبدالله مقری څخه هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته 2 لوڼې او 15 زامن پاتې دي، چې یو زوی یې میرخان مقری د موسیقي په ډګر کې
د خپل ارواښاد پلار د پاته ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. د هیواد نوموتی حماسي شاعر هنرمند عبدالله مقری د 14 کال د غبرګولي جوزا میاشتې په 13 نیټه په کابل کې د ورفیشې ناروغۍ له کبله له دې فاني نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې. روح یې شاد په ګور یې نور او یادونه یې تل پاتې.